یوسف څه ویلې؟ ولا هغه بېچاره هم خفه و، نو ویل چې مونږ د کار دغه غوښتنه خلکو نه کوو، مونږ پورې خلک خاندي. نو بس مونږ دواړه ډېر سخت په دې کار باندې خفه شو. بس ډېر د افسوس خبره ده، هغه جوسان چې ما دیو ته ورکړي اوس کوي هغه هم تاسو خرڅ کړه؟ دا ولې؟ د هجران تورې تیارې دي خدایه خیر. ورته ویلی وایي وایي تاسو خپله مزدوران دلته راځئ کار غواړئ پوه شوې، وایي تاسو موږ ته به څه کار راته وکړئ تاسو وایي. باید وایي انشاءالله موږ همت به کوو تاسو یو څه راسره سختي به سره کوو وایي. تا ونه ویل چې واړه واړه ماشومان راته خدای زما دا روز چې تاسو جوسان راکوړو دا به خرڅولو او چې ډوډۍ به یې راوړو په چټو کې به ټکولو بورې به یې پکې اچولو دوی به خوړل. زما به ورته داسې زړه خفه شو، دیوالو کونجو کې به مې ژړل. هغه جوسونه یې خرڅ کړه؟ څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل. بس دې ځای نو مجبور یې چې مونږ لاړ شو بټۍ ته. او ته خو تازه عملیات دې کړی؟ مجبور یې چې په همدغه تازه عملیات کې هم زه بټۍ کې خښتې واچوم. اوس زه در سره څه کومک کوم؟ بس ډاکټر صاحب ستا د کور ودانې تا خو ما سره خپله مرسته کړې، عملیات دې راته وکړو، علاج دې زما وکړ، نور مې تا ته خوله نه جوړېږي. نه دا خبره